بیا مخکې نبی علیه السلام فرمایي من فرج عن مسلم کربة فرج الله عنه کربة من کربات یوم القیامه چې کوم انسان د یو بنده پریشانی ختم کو د په پریشانی ختم کول کې لګوي الله تعالی د قیامت پر ورځ باندې د پریشانی نه یو پریشانی ختم کو د قیامت پر ورځ باندې بنده کیمه پریشانی وي دا پریشانی وي چې مو الله د جهنم نه وسوتي جنت ته بوزي الله د مو ګناهونه ختم کو جنت ته بوزي دا د انسان غټه پریشانی نو د قیامت پر ورځ باندې الله تعالی د تو دا پریشانی ختم کوي په دنیا کې میږه کسي چې د چا پریشانی میږه د لوس په ذریعہ باندې ختم کولای شي د دسره د کښنولې په ذریعہ باندې ختم کولای شي د ژبې په ذریعہ باندې ختم کولای شي د قلم په ذریعہ باندې ختم کولای شي د پیسې په ذریعہ باندې د پریشانی ختم کولای شي نو چې په هر طریقه باندې د پریشانی ختم کې الله تعالی د قیامت پر ورځ باندې تو د پریشانی نه یو پریشانی ختم